درنو ملګرو سلامونه او ښې چارې هیله ده ښه به یاست. نن په رسنیزه ژبه کې بیا هم په رسنیو کې پر تیروتنو یا نیمګړتیاو خبرې کوو. نو دا د روژه راغله، الله دې مبارک او بختوره کړي. په روژه کې هم خبریالان چې د روژې له خبرونو رپوټونو سره سروکار لري ځینې کلمې کاروي چې په کار د په ځای هغه کلمې وکارول سي چې په ولس کې دود دي. مثلا دا روژتي ده، خو خبریالان ځینې څه وایي روژه نیونکي. روژتي له روژه نه اخیستل سوی او ولس جوړ کړی، د ولس ژبه ده. روژه نیونکی خبریالانو جوړ کړی او په کار د موږ د ولس ژبې ته ورسو. ګوره ښېګڼه څو ده، له روژه سره دوه ټکي اضافه شوي دي، روژتي ترې جوړ سوی، یعنې هغه کس چې روژه نیسي. خو خبریال چې روژه نه روژه نیونکی جوړ کړی یا فاعلي صفت یې ترې جوړ کړی، څو توري یو ځای کړي، نون یې واو واو نون کاف یې، څو سو ټول 3 4 5 6 اووه توري جوړ کړه. یعنې له اصلي کلمه روژې نه یې دا روستاړی نیونکی لوی څه. روژه کې موږ څو کلمې لرو، وبښئ څو توري لرو، 4. خو نیونکی کې څو سوې توري سو 7. د ژبپوهنې له اړخه دا یو عیب دی چې له اصلي کلمې هغه د جمع نښه یا روستاړی 2 چنده دی. ځکه روژه څو شوه، مخکې مو ویل 4 توري دي او نیونکی څو شو، 7 توري سو، یعنې نږدې 2 چنده راغله. نو روژتي چې ولس جوړ کړی لنډ هم دی، اسان هم ویل کېږي، او دا کوونکی وونکی روستاړی چې ده دا باور وکړئ زموږ ژبه کې یو ډول سخت روستاړی دی. بل دا ده چې مثلا روژه نیونکی، روژه نیونکي یا روژه نیونکې، خو بیا روژتي چې څه مفرد څه نارینه، روژتیان یې جمع سو. او ښځه چې ده روژتۍ، یعنې یوه ښځه، او جمع کوي روژتۍ سوې. خو بیا وخت پیر کې روژتۍ که یوه ښځه وي ټیک ده، او که جمع سوي بیا روژتیو. مثلا ته وایې یوې روژتۍ ته مې روژه ماتی واخیست، وایې 2 روژتیو ته مې روژه ماتی واخیست، یعنې ښځې جمع سوي. نو دغه کلمې دي په کار ده چې د روژه نیونکی په ځای روژتي، روژه نیونکي چې جمع یې په ځای روژتیان، او که ښځه وه روژتۍ یوه ده، او که وخت پیر کې و روژتۍ بیا هم مفرده او روژتۍ جمع سو. دغه وکارویه. زموږ ژبه چې ده د ولس ژبه ده، یعنې زما ستا مور پلار چې په کومه ژبه خبرې کوي زما او ستا ریښتونې ژبه ده. کله چې دا ډول رپورټ کوي، مطلب کوي، کلمې له ستونزې سره مخ شوې، اول ولس ته مراجعه وکړه. یعنې ژبه کې ته کولی سې چې یوه کلمه دې زده نه وي، مور او پلار نه پوښتنه وکړي چې دا څنګه کیږي یا څه باید ورسره وکړم. بیا کله چې خبره د روژه خور سي، نو همدغه خبریالان څه وایي، روژه خوړونکی، که جمع وي روژه خوړونکي وایي. خو موږ روژه خور لرو، هغه هم ولس جوړ دی. روژه خواری بیا جمع سو، او که ښځینه وي بیا روژه خوره یوه سوه، او روژه خورې بیا جمع سوې. بله خبره په روژه پورې روژه ماتول او روژه خوړل دي. روژه ماتول دې ته وایي چې ملا ځان وکړي او ته روژه وخورې، یعنې هغه وخت چې الله درته اجازه وکړي. او روژه خوړل دې ته وایي چې روژه یا ماته سوې نه ده، وخت یې پوره نه دی، تا نه تېروتنه کې وخوړل سوه یا یې نه نیسې. او خلک وایي پلانی روژه خور ده یا روژه خوري. بله خبره ده، روژه یې که بوزه یې. دا نو د روژې پوښتنه ده چې اوله ورځ وي، خلک شک وي چې روژه ده که نه، یو بل سره مخ کېږي، وایي روژه یې که بوزه یې، مطلب روژه دې نیولې ده او که بوزه یې یعنې خورې یې. دویمه دا ده چې یو څوک له پیغلوټې یا ځلموټې سره مخ سي، نه پوهېږي چې ده به روژه نیولې وي سږ کال او که نه، نو هغه نه هم همدا تپوس کېږي چې روژه یې که بوزه یې. خبره بله په روژه ماتې پسې ده. روژه ماته یو دې ته وایي چې روژه ماتېږي، مثلا وخت یې پوره کېږي چې اذان کېږي، دې ته روژه ماتې وخت هم وایي. روژه ماته همغې ډوډۍ ته هم وایي چې د روژې ماتولو لپاره تیار سوی وي. روژه ماته دا هم سو چې مثلا یو چاته د روژې لپاره کوم شی اخلي چې روژه ورباندې وخوري یا یې روژې لپاره پوخ سي، دغه هم روژه ماته ورته کارېږي.
بل چرګبانګ یا پسیمی یا پشلمی دا درې کلمې چې دي سهار لپاره کاریږي چې ته روژه نیسې سهار کې مخکې ډوډۍ خورې تر ملا اذان مخکې څوک ورته چرګبانګ وایي څوک پسیمی څوک پشلمی او وروستۍ خبره دې دا لنډۍ وي چې د روژې هر ماښام اختر دی زرې زرې د پسیمي له لاسه یمه او پسیمی څومره بختور یې چې جنکۍ دې پرتوګ ښلی پخوینه یو وخت په دې ځینې غرنۍ پښتني سیمو کې ځینې مخصوصو قبیلو به د شپې جامې ایستلې هغوی د جامو ایستلو لپاره ما یو ځانګړي لوښي لرل یا یو شی به یې له مزرو یا بل شي نه جوړاوه پکې کېښودلې به یې نو بیا به چې د شپې خو به دومره رڼایي نه وه چې پیغلې یا ښځې به پاڅېدې نو پرتوګ به بیرته نه اغوسته او پسیمی به یې تیاراوه نو همدغه ټپه په دوی پسې سوې ده ښه وخت ولرئ